غواړي چې دا به د کعبې شریفې په عوض کې د خلقو د عبادت ځای وي؟ دا هیڅ امکان نه لري. نو دغه اهل نسی څخه یو نفر و یمن ته ولاړ او قلیس ته ورننوتی. په هر قسم سره چې وو یو فارغ وخت یې پیدا کړ او په قلیس کې انساني ضرورت ادا کړ، یعنی ګنګي او مرداري پکښ وکړ. په هغه سره د قلیس ټول دیوالونه ولړل، ټول کنیسه مردار کړ او وتښتېدی. دا خبر شاوخوا نشر په خپل ابرهه راغلی او دا شایسته منظره ولیده. ډېر قهر ورغلی، ویل دا کار چا کړی دی؟ خلق ویل دا د اهل نسی د قبیله څخه یو نفر و چې دغه خلق د کعبه شریف ډېر عزت کوي. ابرهه چې کعبه شریف نه پیژندل، ویل کعبه څه ده؟ خلق ویل کعبه یو د ډبرو خونه ده چې ټول عرب او نور خلق د حج د پاره ورته راځي. د یمن خلقو د کعبه شریف په باره کې ابرهه ته نور معلومات هم ورکړ. ابرهه ته دا معلومه سو ترڅو چې کعبه شریف موجوده وي د قلیس ته څوک د حج او عبادت لپاره ناراضي. نو یې د کعبه شریف د نړولو نیت او اراده وکړه چې باید کعبه شریف ونړو. اوس نو ابرهه د کعبه شریف د نړولو لپاره د یو لوی لشکر د جوړولو امر وکړ. وایي غواړم چې کعبه شریف ونړو. لشکر تیار او آماده سو. ابرهه د لشکر سره د یمن څخه د مکه مکرمه پر طرف رهیسو او خپل زوی پر خپل ځای د یمن حاکم پریښاو. او په لشکر کې پر نورو فلانو علاوه یو بل ډیر لوی فیل هم را رهي کړ چې پر دغه فیل د محمود نوم ایښی او دا یې اراده و چې په دغه فیل به کعبه شریفه نړوم. په لار کې د عربو قبیله د ابرهه مخ ته راووته، غواړي چې دغه کار څخه منع کړي، ځکه د عربو قبیله د تر حکم نه ویلاندې. نو د عربو د مشرانو څخه یو مشر چې نوم یې ذو نفر و یو لشکر جوړ کړي او د جنگ د پاره د ابرهه مخ ته وروته. خو د ذو نفر لشکر دونه نه و چې د ابرهه سره وجنګیږي. نو خود د ذو نفر قبیله ماته وخوړه او په خپل ذو نفر اسیر ونیول سو او ابرهه دی هم د خپل لشکر سره رهي کړ. بیا په لار کې د خثعم قبیله ته دا خبر ورسېدی چې ابرهه غواړي چې کعبه شریفه ونړوي. دوی هم لشکر جوړ کړي چې مشر یې نفیل ابن حبیب و. خو تر لږ جنگ وروسته دې قبیله هم ماته وخوړه او نفیل هم اسیر ونیول سو. خیر، ابرهه طائف ته ورسېدی. اهل طائف چې د ثقيف قبیله و د ابرهه څخه وبېرېدل چې خلق به مو ووجل سي او طائف به په خرابه بدل کی. نو یو ابرهه ته نفر ولېږل چې موږ په دې موضوع کې هیڅ دخل نه لرو، کته کعبه نړوي وې نړوي او د دې لپاره چې دا درته ثابت سي چې موږ به طرفه یو او ستا په کار نه لرو، یو نفر به هم در سره ملګری کو چې تا ته لار دروشي او کعبه شریف ته دی ورسوي. نو د اهل طائف څخه یو نفر چې نوم یې زورغالو په خپل خوښه د ابراهیم ملګری سو چې لار وروشي. نور عرب کله په دې راضي و او هیڅوک داسې نه و چې لار دی وروشي. خدا یو لوی خیانت وو چې زورغال وکړي. زورغال د ابراهیم سره ملګری سو او د مکه مکرمه لار وشي. کوم وخت چې مکه مکرمه ته نږدې سو، زورغال په لار کې مړ سو او هلته د مکه مکرمه او طائف په مابین کې شخ کړسو او د قبر د عربو د پاره د ډبرو د وشتلو ځای وګرځیدي. یعنی هر وخت چې به عرب دلته تیرېده د قبر به په ډبرو وشتي او ویل به چې دا د خپل قوم خائن دی. حتی که عرب تر اوسه پوری د یو خائن د پاره مثال راوړي نو وای فلانی زورغال دی چې خپل قوم ته خیانت وکړي او دشمن ته لار وروښول. بیا نو ابرهه د مکه مکرمه او اطراف ته ورسېدی او هلته د مکه مکرمه سربانانو د قریش او شان پیول. د ابرهه لشکر دا اوشان واخسته او خپل د لشکر ځای ته بوتله. په دې اوشانو کې 200 اوشان د عبدالمطلب و چې دغه عبدالمطلب زموږ د پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم نکدي او عبدالمطلب د مکه مکرمه عمومي مشر او رئیس.
دا اخبار و مکه مکرمه ته ورسېده چې ابرهه راغلی دی غواړي چې کعبه شریفه ونړوي او د قریشو اوښان یې هم بوتله. نو عبدالمطلب ورغی غواړي چې د ابرهه سره وویني، خو ابرهه انکار وکړي، ویل نه غواړم چې په عربو کې د هیچا سره ووینم. عبدالمطلب و ذو نفر ته ورغلی، هغه ذو نفر چې د ابرهه سره بندي و، ویل کومه لار او طریقه نسته چې زه دغه پاچا سره ووینم؟ ذو نفر ویل لکه څرنګه چې ته مې وینې زه بندي یم، خو بیا هم اونیس چې دغه محمود نومي فلوان او تربیه کوونکی دی او ابرهه ته نږدې دی. ورونو هغه وخت فلوانانو د پاچاهانو په حضور دون قدر او عزت درلود لکه نن ورځ چې د جنگي تیارو د ښه او تکړه پیلوټ قدر سته. نو ذو نفر ویل زما او دغه اونیس فلوان په لار کې یو څه تعلق او شناخت پیدا شوی دی، که دې خوښه وي زه به دغه اونیس ته ووایم چې